ښه غوندې نشه مو چېرته کړې وې، تا سره یو شپه مو چېرته کړې وې، ټوله شپه خبرې او سندرې وې، داسې شوګیره مو چېرته کړې وې. او که څوک خاندي که څوک جاړي پکې اوسي، د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي. او پښتونخوا دې تل اباده وي سایله، د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. کتونکو ته دغه یو خبره جوته کوو، نننی زموږ د موسیقۍ دغه ښایسته پروګرام د خیبر پښتونخوا نه راغلي زموږ ښایسته میلمانه سید رحیم افریدي صاحب او خانول عوامي صاحب دغه زموږ سره نن د کراچۍ په ځمکه میلمانه دي. دغه موسیقۍ دغه رنګونه هم موږ اکثر دا خبره کوو چې د سیند په شګمنه ځمکه د پښتو د ثقافت پلوشې زموږ دلته چې څومره د ثقافت ملګري دي، راجا استاد ما سره میلمه دی، قاسم ګل استاد دی، دلبرجان استاد. دغه نننی پروګرام دغه ته ډالۍ دی، دغه زموږ د وړه غونډه هڅه وه چې موږ سره دغه ملګري کښېني او د موسیقۍ سندرې موږ ته ووایي، ځکه چې ژوند کوم سندرې راوړه. نو خانول عوامي صاحب به سټارټ اخلي، مننه هم د راتګ کوو، دغه مایک ورته حواله کړم او بیا به پروګرام کې انشاءالله مخ په وړاندې ځو، سندرې ووایو. یو جهان مننه شمس صاحب، الله مو راته لره، او سید رحیم بهی چې کراچۍ ته په پیله ځل لا خو راغلی دی، ځکه چې ما سره د ملاقات وشو په دغه کراچۍ کې. زه ډېر خوشحال یم. دا یو دوه شعره ورته ډالۍ کوم. سید رحیم بهی چې ستا د حسن او جمال خبره هم نه کوي، چې ستا د حسن او جمال خبره هم نه کوي، اوس به سړی ګینې مثال خبره هم نه کوي. او زما کمره کې یو تصویر دی، شونډې نه پرانیزي. زما کمره کې یو تصویر دی، شونډې نه پرانیزي، تش لګېدلی په دیوال خبره هم نه کوي. ملګرو، سید رحیم بهی د شهید اقبال مومند صاحب د نظم خواهشمند فرمایش دی، هغه به کوو د امن په دنیا کې د نقشې نه ورک وطنه پاتک پاتک وطنه. ښه به چې راشي اوس شمشیر دا طرفه په لمنۍ نه اواز راکاږي، ساز به راکاږي، به چې ستا تاسو خبره کوله ټیک شو. نه بس بیا خیره کې پروګرام شي کنه.
د جنگ دا ټکوران کودا کی دیشی چې دا خلق انسانان کودا کی دیشی چې دا خلق د ژوندون په معنا پوهېږو چې شعور د قید او بند په معنا چې احساس له بوټي ساه واخلي قرار شي چې دوران زړونه ګبین کو دا کیدی شي نو محبت چې لګرځان خدا کی دیشی چې دا خلق انسانان کو دا کی دیشی د نفرت نه چې نفرت وکړو که څنګه نه چې را یو شو محبت وکړو که څنګه دا چې څوک د دوزخونو په ځای ناست وي په دوی زیری د جنت وکړو که څنګه چې ګواه پې دا جهان خدا کیدی شي چې دا خلق انسانان خدا کیدی شي چې دا خلق انسانان خدا کیدی چې دا تور زړه نه لږ سپین کوڅه خیال دی دا ګمان زړه نه یقین کوڅه خیال دی چې شیطان د منځه وباسو یارانو چې دا زهر لږ ګډین کوڅه خیال دی دا کیدی شي په لړزانه نو چې دا خلق انسانان خدا کیدی چې د کم سنگر نه ډزه چې د کم سنگر نه خلکو له خطرېږي چې د کم سنگر نه ډکې ادېرېږي
نو چې د کم سنګر نه دس په خلکو کېږي نو چې د کوم سنګر کې چې ټوپکې ذخیرېږي دا سنګر چې بیابان کودا کېدی شي نو چې دا خلک انسانان کو دا کېدی شي د امن په دنیا کې د نقشې نورک وطنه ومرچی مرچی وطنه فاتک فاتک وطنه دنیا کی د نقشې نورک وطنه زنجیر زنجیر وطنه فاتک فاتک وطنه زنجیر زنجیر وطنه فاتک فاتک وطنه دا ولی دی پسوات او پتیرا کی اور بنیگی دا ولی دی وطنا ہری خواہ کی اور بنیگی دا ولی دی بارا او پی خور پور کی سوزی دا ولی دی پٹولا اختر خواہ کی اور بنیگی وطن د رحمان او د خوشحال خټک وطنه مرچی مرچی وطنه فاتک فاتک وطنه د دنیا کې د نقشې نورک وطنه زنجیر زنجیر وطنه سوکای سوکای وطنه دم بڑی میران شاشو پا باران کی دبارودو بوی ندی پا غراو پا میدان کی دبارودو گروٹ کی دری او دکوات ندی چاپیرا نکی دیش وفارا وزیرستان کی دبارودو قاتل پہر لارا او پہر سڑک وطنا مرچی مرچی وطنا فاتک فاتک وطنا دامن کو دنیا کی د نقشې نورک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکای سوکای وطنا دوزخ رنده جوړ شوی د نوښار او 400 ایرې دي جوړې شوې د بلبل غوندې سدینه فریاد دی چې د وینو د
خدای در باندې ووري و زمانه زک وطنه مرچی مرچی وطنه پاټک پاټک وطنه زموږ دنیا کې د نقشې نورک وطنه زنجیر زنجیر وطنه څوکۍ څوکۍ وطنه بهر لار جنازه نه بهر نور جنازه سحر د پلار جنازه او د ماښام ضرور جنازه موږ ترې په مرګوم یریدونه په نامه ولاړو څومره درنه وه د دې ښاره د سړي خور جنازه خدایه په یوز یې قیامت را ولې چې کار ختم شي صوبه پرته وي ځای په ځای او کور په کور جنازه هغه چې هغه خپیم له ماشوم هغه چې مور او پلار یې خاورونه سپرلیک والا هغه خپیم له ماشوم وي د کونډې خور جنازه خو وخت کې چرې راغی چې نامه دې خاورې کېږي خو وخت کې چرې راغی چې عزت دې نیلامېږي خو وخت کې چرې راغی چې دشمن دې رانه نیسي خو وخت کې چرې راغی چې بریدونه دې بدلېږي اقبال بوي ولاړ لکه د کاڼي کلک وطنه مرچي مرچي وطنه پاټک پاټک وطنه دامن د دنیا کې د نقشې نورک وطنه زنجیر زنجیر وطنه څوکۍ څوکۍ وطنه زنجیر زنجیر وطنه څوکۍ څوکۍ وطنه خاطر صاحب یو شعر دی چې ډېرو شپو ته راشه چې د یو بل نه خبر شو او یاره په یو شپه ده ډېرو شپو خبرې نه شي او هغه یو بل هم دی چې نیټه دی د خدای خبر چې بیا به کله یو ځای کېږو خدای خبر خاطره ته بیا چرته زه بیا چرته او پرېږده اوس پتلو کې د راتلو خبرې نه شي شمس صاحب ډېر خوند یې وکړه پروګرام خانوال استاد نه مو ډېر څه واورېدلو او ډېر خوندونه یې وکړلو رجا استاد نه به هم واورو مزید څه تاسو نه به واورو انشاءالله او ډېر خوند یې وکړه والله دې د اجرا د ځای آباد ساته د کراچۍ څوره غادي لکه څوره ملګري راغلي دوم ډېره مهرباني ډېره شکریه خانوال استاد تاسو هم ډېره مننه او د موږ د خوشحالۍ وخت هغه وي د خوشحال بابا یو شعر ده چې د خوشحالۍ وختونه دا وي د خوشحالۍ وختونه دا وي
چې رباب او سرنده سره غږیږي. نو شمس صاحب دا پروګرامونه چې کم را جوړیږي دا د امن پروګرامونه دي. دا یو د امن زیره ده، د امن هغه ده چې کم د مو فنکاران ملګري د مو هنرمند داسې راټول شي، داسې هغه شي چې کم زه دور راټول نو دور د امن غږ کوي، دو د ویرونی د دشمنی د بربادي دا هغه دونه کوي، دو چې کم زه خوشحالي وي کم زه امن وي نو دو مو ته د امن پیغام راکوي. نو الله درته دا استادان ټول ژوندي لري چې بیا بیا راشو بیا بیا ته خوندونه واخلو د دور سندرونه د دور وزنونه. ډیره مهرباني، ډیره مننه، الله مرته ژوندي لره، مننه مهرباني. ملګرو د صدریم افریقا صاحب زموږ په کراچۍ کې میلمه و، د موږ روان دی. په اخر کې دغه یو شعرونه چې موږ سره جانانه بلوي راغاړي وزه او را مغلب امنس کې جدایي راغاړي وزه، حسینه چې بیا چرته د دې وخت پر ارمان شو، حسینه چې بیا چرته د دې وخت پر ارمان شو، بیرته په چا تیر وخت ناراضي راغاړي وزه. ټول ملګرو مننه. صدریم صاحب اخره کې شمس صاحب تاسو ته یو دوه شعرونه چې ته زمانه زلتا نه مرور یم، خانول استاد چې ته زمانه زلتا نه مرور یم او غاړه راکړه دا د چا نه مرور یم، او زه او ته رضا نکړو سدریما، زه او ته رضا نکړو سدریما اور پر پورې شه دنیا نه مرور یم. ډیره مهرباني، ډیره مننه.